السلام علیکم درنو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. د 4000 essential English words د کتاب اتم یونټ ته په خیر راغلی. په دې هیله چې نورې برخې به تاسو تعقیب کړي. نو راځئ چې اتم یونټ پیل کړو. اتم یونټ کې لومړی لغات accept. نو لومړی د دوی د انګلیسي اډیو اورو او له هغې وروسته یې معنا کوو په پرله پسې توګه. Accept. To accept something that is offered is to take it. accept منل. accept منل یا اخیستل. I accepted the girl's very nice gift. ما د نجلۍ د ډیره ښایسته ډالۍ ومنله یا مې واخیسته. Arrange. To arrange things is to put them in the right place. arrange ترتیبول یا بندوبست یې کول. بندوبست یا ترتیبول. Please arrange the bowling pins in order so we can play. په مهرباني دا د بالنګ پنونه په ترتیب سره ارینج کړئ یا یې بندوبست یې وکړئ. in order په ترتیب سره so we can play. نو له هغې وروسته مونږ کولی شو چې لوبه وکړو. یعنی مهرباني وکړئ د بالنګ پنونه په ترتیب سره تنظیم کړئ یا یې بندوبست وکړئ تر څو موږ لوبه وکړو. Attend. To attend something is to go to it. attend حاضرېدل یا ګډون کول. My sister and I attend the same school. زه او زما خور په یوه سکول کې حاضریږو یا په یوه سکول کې ګډون کوو یا په یو مکتب کې درس وایو. Balance. To balance something is to keep it from falling. توازن یا تله برابرېدنه. توازن. We saw an elephant balance itself on a ball. موږ یو فیل ولیده چې هغه په خپله په توپ کې توازن کاوه. موږ یو پیل ولیده چې هغه په خپل ځان یې بیلنس کاوه یا یې توازن کاوه. Contrast. A contrast is the sharp difference between two things. کنټراست توپیر یا مقایسه کېدل یا مقایسه والی. The contrast between my parents is very noticeable. دا توپیر زما او زما د مور او پلار ډیر زیات د پام وړ دی. Encourage. To encourage someone is to make them want to do something. encourage تشویق کول، هڅول. My football coach will encourage us when we are losing. زموږ د فوټبال کوچ به موږ تشویق کړي یا وبه مو هڅوي when we are losing کله چې یې موږ بایلو. کله چې یې موږ بایلو زموږ د فوټبال کوچ به موږ وهڅوي. familiar اشنا یا بلد یا پیژنګلوي. The two friends were very familiar with each other. د دواړه ملګري له یو بل سره د دواړه ملګري له یو بل سره اشناو یا ډیر اشناو. ډیر سره ملګري وو یا ډیر سره بلد وو. Grab. To grab is to take hold of someone or something suddenly. grab نیول، لاس ور اچول یا تختول. په بله معنا غصب. I grabbed a pear from the tree. ما د ونې څخه یو ناک
ونیوه یا مې لاس ور واچوه او یا مې هم غصب که د چا خبره. I grabbed a pear from the tree. ما د ونې څخه یو ناک وتښتاوه. Hang. To hang something is to keep it above the ground. hang نیول یا ځړول پورته ساتل. I drew a picture of my family, and my mother hung it on the wall. I drew a picture of my family. ما د خپل فامیلی یو انځور رسم کړ and my mother hung it on the wall او زما مور په دیواله کې راځوړند کړ. Huge. If something is huge, it is very big. huge غټ یعنی هغه څه چې یو څه لوی وي یا خورا لوی وي. At work, my father drives a huge truck. At work په کار کې my father drives a huge truck. زما پلار یو لوی ټرک یا لارۍ چلوي. دویم پیج ته راشئ د دې کتاب. necessary. Necessary. If something is necessary, you must do it. necessary ضرور یا یو څه اړین چې هغه باید تاسو تر سره کړئ. It is necessary to have a passport when you travel to a foreign country. کله چې تاسو بهرني هیواد ته سفر کوئ دا ډیره مهمه ده چې تاسې پاسپورټ ولرئ. Pattern. A pattern is a way in which something is done or organized. نمونه pattern نمونه. My pattern of brushing my teeth is the same as most people's. زما د غاښونو برش کول طریقه د ډیرو خلکو په څیر ده یا د ډیرو خلکو په نمونه دی. نمونه یا لاره. pattern نمونه یا لاره او یا هم طریقه. زما د غاښونو د برش کولو طریقه same as most people's کوم چې نور خلک هم لري. Propose. To propose something is to say that it should be done. propose وړاندې کول یا وړاندیز. Santa Claus proposed that I try to be a good boy all year. Santa Claus proposed دا وړاندیز وکړ یا یې پیشنهاد وکړ یا یې اټکل وکړ چې هڅه کوم ټول کال کې یو ښه هلک واوسم. یعنی د ټول کال یو ښه هلک واوسم. هغه proposed دا سوچ وکړ یا وړاندیز یې وکړ. Purpose. A purpose is the reason that you do something. purpose مقصد ته وایي. purpose وړاندیز یا اټکل یا مخکې له مخکې د یو شي په هکله معلومات ورکول او purpose یو ځل بیا. Purpose. A purpose is the reason that you do something. purpose مقصد یا مرام. The purpose of exercising is to get into shape. A purpose of exercising د ورزش مقصد دا دی is to get into a shape تر څو سړی یو ښه شکل ته ورننوځي یا یعنی باډي جوړه کړي. صحیح ده. بڼه شکل shape. to get into a shape یعنی چې سړی رغښت حالت ته بوځي. Release. To release something is to stop holding it. هیڅ خلاصول یا خوشي کول د یو څه خوشي کول یعنی د هغه د نیولو مخه نیول. She released the bird from her hands. She released هغه خلاص کړه the bird from her hand د هغې له لاسونو څخه. Require.
To require something is to say that it is necessary. required اړتیا صحیح شو require اړتیا غوښتل اصرار کول یو څه ته اړتیا لیدل یا اړین کار We require teachers to have university degree. موږ له استادانو غواړو چې د پوهنتون اسناد ولري یا د پوهنتون سند ولري. Single. If something is single, then there is only one. Single یوازې یا یو واحد. If something is single که بعضې شی single وي then there is only one نو دا به یو وي. I have a single key in my hand. زه په خپل لاس کې یوه کیلي لرم یا زما په لاس کې یوه کیلي ده. Success. Success is doing something well that you choose to do. Success بریالیتوب. Success is doing something well that you choose to do. بریا یو څه خطر سره کول چې تاسو یې غوره ګڼئ. My daughter was a big success at school. زما لور یوه لویه بریا وه په مکتب کې یا زما لپاره یوه لویه بریا وه په مکتب کې په ښوونځي کې. Tear. To tear something means to pull it apart. Tear پرې کول. Tear اوښکې ته هم وایي خو د پرې کولو په معنا هم ده. It is easy to tear paper. دا ډیره اسانه ده چې دا کاغذ پرې کړې یا دا اسانه ده یا د کاغذ پرې کول اسانه ده. نو ټیر اوښکې ته وایي خو که چیرې ورپ ته واوړي نو بیا د پرې کولو په معنا ده یا د ماتولو په معنا ده. Theory. A theory is an idea about how something works. Theory نظریه یا نظر د یو څه یا یو کار ارزونه. We talked about Einstein's theory of relativity in class. موږ په ټولګي کې د انسټاین د تثبیت د تیورۍ په اړه خبرې وکړې. We talked about Einstein theory of relativity in class. موږ په ټولګي کې د انشټاین د نسبیت تیورۍ په اړه خبرې وکړې. ګرانو زده کوونکو دا و د 4000 Essential English Words کتاب اتم یونټ. په دې هیله چې تاسو به د دې یونټ لغتونه یاد کړئ تر څو په راتلونکي سټوري کې هم درته مشکل حل شي. د نور درسونو د کتو په هیله د الله په امان.